ګرانو پښتنو وروڼو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم چې دا ویډیو صرف د هغو دوستانو لپاره ده چې غواړي په خپل فیسبوک ایډي باندې ښکلې بایوګانې ولګوي او د فیسبوک ایډي نور هم ښایسته شي. نو لومړی تاسو ته زه یو څو لیکنې درښیم چې هغه لیکنې به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. له هغه ځای څخه یې تاسو کولی شئ چې کاپي کړئ. دا وګورئ، دلته ډېر رقمه بایوګانې زه لرم، کتلی شئ تاسو. دا به دوستانو تاسو ته زه په ډسکرپشن کې درکړم، نو دا به تاسو کاپي کړئ. دا اوس دوستانو زه کاپي کوم. دا تاسو څومره لګوئ هماغه ځایه پورې به کاپي کړئ. دا ډېرې بایوګانې په یو ځای دي دوستان، دا یوه بایو نه ده. دا ما کاپي کړ. اوس به راسئ تاسو خپل ما سره دوستانو نورې هم ډېرې بایوګانې دي، زه تاسو ته دا ټولې په ډسکرپشن کې درکوم. دا هم کتلی شئ. دا هم ډېرې ښکلې بایوګانې دي دوستانو، لکه کور یا مکتب داسې رسمونه پکې دي. نو رابسئ او تاسو به دا راواخلئ او بیا به خپل فیسبوک خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړ دوستانو، نو تاسو به خپل پروفایل ته راشئ. پروفایل ته چې څرنګه راغئ دوستانو، تاسو به بیا په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو په اډ ورک باندې، یعنې ستاسو لاندې ښکاره شي، بیا تاسو ته ښایم هغه رقم هم ورکولی شئ. خو لومړی موږ دا په هغه کې ورکوو دوستانو، د بایو کې. نو دوستان تاسو به خپل اکاونټ کې لاندې راسئ او دلته به په ایډیټ پبلیک ډیټایلز باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دلته مو چې کله په ایډیټ پبلیک بیا به بایو باندې بایو ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. پورته دوستانو تاسو کتلی شئ. دې به کلیک وکړئ او دلته دا ما دوستانو مخکې دا پکې لیکلی ده چې اوس تاسو نور هم دلته مثلا زه لیکم دا خط به دوستانو تاسو رنګوئ تر څو چې دا ټول مکمل ښکاره شي. اوس بیا له سره دوستانو ورکوو. دا وګورئ دوستانو، دا تاسو ورکولی شئ. بیا چې کله تاسو دا سیو کړئ نو ډېره ښایسته به ښکاري دوستانو، چې په دې ډول دا اډ ورک کې دوستانو چې ما مې ورکړي دي داسې ښکاري دوستانو. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې خپله ایډي ډېره ښایسته جوړه کړئ. او دا بایوګانې زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم، له هغه ځای څخه تاسو دا ترلاسه کولی شئ. نو تر بلې ویډیو چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شپې. زموږ